د مهتلام ښاروالۍ له لوري نږدې 6 میلیونه افغانۍ په لګښت د مسلخ چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زمري په 28مه نیټه د لغمان مرستیال والي الله شهزاده مظلومیار له لوري په داسې حال کې چې د مهتلام ښاروال په ګډون یو شمېر ادارو مسؤلینو یې هملتیا کوله د څارویو د حلالولو ځای یا مسلخ د پټۍ له پرې کولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مهتلام ښاروال انجینر نظیف الله الوکوزي په خپلو خبرو کې وویل چې دغه مسلخ د مهتلام ښاروالۍ له لوري نږدې 6 میلیونه افغانۍ په لګښت د 6 میاشتو په موده کې یو خصوصي شرکت لخوا په 15 جریبه مځکه کې جوړ او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسلخ پروژه یا کوشتارګاه چې په 15 جریبه ځمکه کې جوړ شو 400 متره طول باندې احاطه لري. داخلي سیستم د ذبح دپاره لري او د هغه موادو د ذبح د وینو د هغې دپاره ترسبګاه سیستم په نظر کې نیول سوی ده. د اوبو منظم سیستم لري او همدارنګه یو اتاق د یو محافظ دپاره ورته په نظر کې نیول سوی. دغه پروژه باندې 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغی چې د مهتلام ښاروالۍ لخوا نه ورکول سوي دي. د ښاروال په وینا په دې پروژه کې 400 متره د احاطې دیوال او د اوبو سیستم هم شامل دي. د لغمان مرستیال والي ښاغلي مظلومیار په خپلو خبرو کې له مهتلام ښاروالۍ څخه مننه وکړه چې یاده اړینه پروژه یې ترسره کړه او له دې وروسته به قصابان د ټولو روغتیایي شرایطو په نظر کې نیولو سره له دې ځایه ګټه پورته کړي. دې کې ګټه او فایده دا ده چې هغه طبي ډاکټران به راځي، دا به چک کوي، ګوري بیا دا به مهر کوي. نو دا پکې یوه ګټه ده او بله ګټه پکې دا ده چې د صحت د نګاه نه خلکو ته هغه فایده او خیر پرې رسېږي. نو زما سپارښتنه دا ده مسؤلینو ته چې دغه په معیاري شکل باندې جوړ شوی دغه معیاري خدمات باید دغه ته وړاندې کړي، اجتماع ولس ته وړاندې کړي او دغه د مختلفو قصابانو دغه باید کنټرول کړي او د یو واحد ځای ته باید سره راجمع کړي. نو دې کې ډېر خیر او فایده ده. د ښاروال صاحب د کور آباد هغه شرکت ته چې ورکړی هغه ته د خدای خیر ورکړي، نورو مسؤلینو ته چې په دې کې برخه اخیستې ده الله تعالی دې نیک او بختور زموږ او تاسو پورې وګرځوي. وروسته مرستیال والي الله شهزاده مظلومیار او ورسره یو شمېر ادارو مسؤلینو د مهتلام ښاروالۍ له لوري د جوړېدونکي مارکټ چې بېلابېلې برخې به ولري هم لیدنه وکړه چې په دې مهال یې د مهتلام ښاروال له لوري د اړوندې پروژې په اړه معلومات هم وړاندې شول.